غواړو چې دلته مایان خوښ کړو او ویې خورو. دا غټ دی دا کوچني دي. دلته ډېر مایان خوړل کېږي. سپین ږیري ټوله ناست دي بس خوري یې مایان. مخامخ غرو ته وګورئ څومره لوړ دي. دلته به خېږي وینې چیرې یو موږ دلته وګورئ دغونه ډبرې راښویېدلې دي. بالاخره راورسېدو یخ کابل جان ته. په مخامخ تپه یې وزیر اکبر خان ده. سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. نو د جلال آباد څخه راغلو، دا د نغلو سیمه ده، غرمه 20 بالا 12 دي. نو غواړو چې دلته مایان وخورو. دا ساحه اوس ډېره مشهوره سوې ده وینې، د کابل جلال آباد لاره ده. نو غواړو چې دلته مایان خوښ کړو او ویې خورو. کومه دي مایان؟ سره کم مایان دي. دا غټ دی دا کوچني دي. کوچني کومه دي؟ څونه کوچني دي؟ دا د سبزي ده. کوم ماډل یې خوندور دي لاله؟ خوندور خو وطني. وطني کومه دي؟ دا همغه واړه دي. هغه کیلو به څو ده دا؟ هغه کیلو 1500. کوم ماډل خورې ماما؟ دا بیا بل ماډل دی. هر یو ستا خوښ یم. بېرته فیصله پر دې وشوه چې دا وخورو. هغه هم غټ درکوي نو. ما کوچني کې راوګوره، اجل سرخ مه راکوه. سور مه راکوه. لاره ده بس خلک درېږي او مایان خوري. اوس لا ګرمي ده، په ژمي دلته ډېر مایان خوړل کېږي. هلې دی بیا څه معده کې که یا نو مایان مو ولیدله چې هوا مو اخیستله. نو غواړو چې داسې لاندې د سیند غاړې ته شوه شو. لاره باندې نو موټر درېږي نه، را روان کټان لاندې هم شته او دلته هم شته. غواړو چې د سیند غاړې ته شوه شو. دا سپین ږیري دلته ناست دي خوري یې. دا په ژمي باندې دلته مایان ډېر خوړل کېږي. دا هغه ځای نه دی ماما، دلته کښېنستلو. یو وارې که ستاسې په یاد وي موږ راغلي وو دلته لاندې د سیند په غاړه کې دا درختې مرختې مو ولې ښه هوا و باد به چلېدی. خو اوس داسې دی چې ټوله طبیعت له منځه تللی دی. هر څوک کوشش کوي چې مقصد تعمیر جوړ کړي. سپین ږیري ټوله ناست دي بس خوري یې مایان. غوښتله چې د اوبو په غاړه کې کښېنم چې مقصد یخ شمال هم لګېږي. هدف مې مایان هم دونه نه و، هدف مې دا و چې یو څه استراحت وکړو. کومه زموږ مایان یې راوړه دیوان نه معلومېږي. خوند به یې وګورم، ډېر ګرمي هم ده او خپل هم ګرم دی. دا کمایه بد نه دی ماما، ګریش یې را په یاد پیوله. مایان مو نوشیجان کړله نو په موټر مو یو څه اوبه هم واچولې، داسې سره یخ شو، تازه شو. نو له خیره سره ځو به. بسم الله توکلت علی الله. دا دې ټوله مایانو والا دي. نو نغلو سه مو حرکت وکړئ، بجې دي 1:14. هوا راغله 10 ته. نو 10 ته په دې خاطر راغله چې دلته ده په موټر باندې اوبه توی کړلې هوا، دې خاطر هوا 10 ته راغله. کنې هوا 8:10 داسې شاوخوا ده. ته وګوره څونه اوبه دي. مایپر له دې خوا سره وګورو چې څنګه خوند کوي. جلال آباد ته چې څوک راشي مایپر ته نو بیا ډېر طبیعت ځکه برابر شي چې هوا خوندوره شي. لین والا داسې خطرناکه ډریوران دي چې سړي وار وخطا کوي. دلته چې بیا دغه ساحې ته راورسېږي بیا دا پوړني خو خرڅېږي. دا هم ډېر مشهوره ځای دی. دلته بس دا زنانه چې ځي او راځي پر دې لاره باندې دلته تحفې په شکل هم یو چاته یو شی مه یې ور رانیسي.
هغه دی مخامخ غرو ته وګورئ څومره لوړ دي. اوس مو بالا مایپر شروع سو، مایپر ته په ختو یو. ځینې ځایونه یو څه خراب دي، باید سړی احتیاط وکړي. خطرناکه غرونه دي. دا لاره چې ایستلې ده ډېر کمال یې کړی دی په هغه وخت کې چې نه دونه مشینري وله، د بشري قوې څخه به کار ډېر اخیستی. دلته به خیږو، وینې چیرې یو موږ دې ځای کې لاره داسې بنده رقمه معلومېږي، داسې به پسې خیږو. غټ موټرانو ته ډېر تکلیف یې دلته مزل. دا ځای یو څه داسې دی چې موټر داسې ونیسي لکه هغه میګنیټ مقناطیسي ده دا ساحه. دا تقریبا د آخري ګولایي ده د خطو، نو بالا سر ته خیږو. دې ځای بالا لاندې دی مایپر. څه کوي ناځوان، پر غلط لاس را روان دی، دوه لاینه را روان دي د هغې خوا. لا ننوځو ټنل ته. په دغه ساحه کې ډېر مخکې، یعنې هغه تر روژې له مخکې دلته دا غر را ښویېدلی و. تر اوسه پورې کار پر روان دی، نه دی جوړ سوی. بیخي زیاته برخه د غره را ښویېدلې ده. له دې ځایه زه در وښیم، هغه دې ورته وګورې. هغه رادته ده، دونه غټې غټې ډبرې راغلي دي چې هلته نږدې ورسې بیا در معلومېږي. بیخي غټې غټې ډبرې را ښویېدلې دي. کار جریان لري نو سمه یې. دغسې خو لاره اوس هم پر راوښتې ده، خو مقصد مکمل سړک یې مکمل نه دی صفا کړی. دغه ساحه را ښویېدلې ده. دغونه ډبرې راغلي دي، ورته وګورئ. دغونه ډبرې را ښویېدلې دي. دې خوا ته یوه بله ډبره را ښویېدلې وه، هغه بیخي انتیکه غټه ډبره ده. نو دا په هغه وخت کې د خدای فضل سوی دی چې مقصد څوک تر لاندې سوی نه دی، او ډېره برخه هم را ښویېدلی دی. دا غر وینې غټه حصه را ښویېدلی دی، داسې ورته وګورئ. دغه ډبره مې در ښووله، بیخي غټه ډبره ده. دغه ډبره ده، او دغه برخه ټوله ښویېدلی دی. ښې لاره یې بنده کړې وي، وینې ټوله موټران جام. بالاخره را ورسېدو یخ کابل جان ته. نو عوام دغه د اووه سوله، خو بیا هم غرمه ده، 2:30 بجې دي. یو څه خو نو خامخا ګرمي ده. مخامخ تپی وزیر اکبر خان ده. دغه چوک د چیش په نامه دی ماما؟ چارهیي ستعامې ته را ورسېدل. نو دغسې خو نو لاره ولاړله مکرایانو ته. نو دا نو چارهیي ستعامه ده، موږ ځو دغسې.